ټاکل شوې ده چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په بلنه کابل ته سفر وکړي. سلام ستړي مشه ماښام په خیر قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه وه چې پارون خلیلزاد او همدارنګه سکاټ میلر د پاکستان پوځ لوی درستیز د ISI له غړو سره ولیدل. نو د امریکا سفارت د اعلامیې پر اساس ویلي دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کېدونکي سفر هم خبرې وکړې. دواړو خواو پرون په بین الافغاني مذاکراتو په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه یې کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې د راپور له مخې دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو، د سیمه امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. همدارنګه خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو له مرکچي پلاوي سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د اجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. په عین وخت کې له ژمنو سره تاوتریخوالی نه دی کم شوی. پاکستان ته د زلمي خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنه ورکړې. ښاغلي عبدالله پرون په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د پاکستان پوځ وایي زلمي خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان پوځ له لوی درستي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته تر تګ مخکې د دوشنبې په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمېدو ټینګار وکړ. نو لیدونکو، دغه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې افغانستان باید ګاونډیو هیوادونو ته سفرونه وکړي او د ګاونډیو هیوادونو مشران افغانستان ته رادعوت کړي ترڅو په سوله کې خنډونو باندې دوی سره خبرې وکړي.